سلامونه ملګرو، زه راحت خان یم. سهیل خان یو څو شعرونه سره شریک کړي، نو دا به ډېر خوند وکړي. زه به تاسو ته د پریشان صاحب یو غزل ویم. جی ارشاد ارشاد. د پریشان صاحب یو غزل دی چې اوس د شپېلۍ په چغ کې غږ د یو قربان نه راځي. اوس د شپېلۍ په چغ کې غږ د یو قربان نه راځي، بلها موده وشوه دې غرونو ته شپنکیان نه راځي. ډېر ښه ډېر ښه. هغه لړۍ لړۍ اجړیان او په ټټوانو کړي، هغه لړۍ لړۍ اجړیان او په ټټوانو کړي. اوس په ګرمۍ کې داسې چوړو ته کوچیان نه راځي. ډېر ښه ډېر ښه. او چې په اوبو د جینکو کنګالول مخونه، چې په اوبو د جینکو کنګالول مخونه ګودر روان شوې، اوس په تا هغه دوران نه راځي. ډېر ښه. او اوس په اختر کې جنکۍ ټالونه ناچوي، اوس په اختر کې جنکۍ ټالونه ناچوي. چې د مارګوچونو ټوټو جنګ له هلکان نه راځي. ډېر ښه. او هر چا ته خپل پرون په نن کې ښکلی ښکاري، هر چا ته خپل پرون په نن کې ښکلی ښکاري. نن چې پرون شي نو پرون د نن په شان نه راځي. ډېر زبردست ډېر زبردست. وی د کور دالان کې ټوکېږي نو باړو ته ځکه، د کور دالان کې ټوکېږي نو باړو ته ځکه، د شپې شتې ستا ګوڼولو له جانان نه راځي. ډېر ښه. او زرینه څنګه به ښکل کړم سپوږمۍ په دواړو مخو، زرینه څنګه زرینه څنګه به ښکل کړم سپوږمۍ په دواړو مخو. چې پورته ځمکه نه ځي او ښکته ته اسمان نه راځي. ډېر ښه. چې پورته ځمکه نه ځي او ښکته ته اسمان نه راځي.